د خبرونو سرټکی په سپیدار ماڼۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه مراسم ترسره کېدل. په کابل کې د اماراتي ادارو د یو کلني لاسته راوړنو د بیانولو غونډه او د غزې تړانګې په ختیځ کې د الزیتون په ښوونځي باندې د صهیونیستي رژیم مرګونې حمله. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1403 کال د تلي میزان لومړۍ نیټه ده. زه صادق فروتان یم. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت یا سپیدار ماڼۍ جامع جومات کې د اسلامي امارت د یو شمېر چارواکو په ګډون د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت په اړه غونډه وسوه. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي یا د غونډه کې ویلي د رسول الله مبارک د سیرت لوستلو سربیره اړتیا ده چې هر مسلمان د هغه سنت عملي کړي او تر نورو د اسلام مبارک دین پیغام ورسوي. ورته مهال د ارشاد حج او اوقاف وزارت مرستیال شیخ زر محمد حقانی ویلي اسلامي امارت د نبی کریم د سنتو پر بنسټ کار کوي او ټول قوانین د اسلام په رڼا کې جوړ او توشیح کیږي. د اماراتي شرکتونو لوی ریاست مسؤلین د یاد شرکت د تیر یو کال لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې وایي چې دغه شرکت د افغان تیور، د بغلان د بوري، د کندهار بلخ او پلخمري د نساجي او د هلمند بست اماراتي شرکتونو بیا فعال او تجهیز کړي دي. د مسؤلینو په وینا تیر یو کال کې د غوري او جبل السراج د سیمنټو فابریکو له لارې 199,601 ټنه سیمنټ تولید شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي سږ کال هیواد کې پر 2.14 میلیونه هکټاره ځمکه غنم کرل سوي وه چې په ټولیز ډول ترې 4.9 میلیونه ټنه حاصلات راټول سوي او دغه حاصلات د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. اقتصادي معاونیت پر بزګرانو د اصلاح سوو تخمونو، کیمیاوي سرو، زراعتي درملو ویشل، د هیواد په بیلابیلو برخو د اوبو زیرمه کولو، د کوچنیو بندونو جوړول، د کوکنارو د کرکیلې بندیدل او د بدیل کښت په توګه د غنمو کرل، بهر ته د غنمو د قاچاق مخنیوی، په کور دننه د غنمو ساتلو لپاره د سیلوګانو فعالول، له بزګرانو په مناسبه بیه د اضافي غنمو پیرل او د تیر کال په پرتله سږ کال په 6% زیاته ځمکه د غنمو کرل د حاصلاتو د زیاتوالي لاملونه یاد کړي دي. او په آخرني خبر کې د غزې څخه الجزیرې تلویزیوني شبکې د فلسطین د روغتیایي سرچینو له قوله ویلي تېره ورځ اسرائیلي یرغلګرو د غزې پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي چې له کبله لږ تر لږه 10 تنه شهیدان سوي دي. د تیرې ورځې بریدونو کې تر ټولو خونړی برید د تړانګې ختیځ کې د الزیتون په نوم ښوونځي باندې بیا هم برید سوی دی چې پکې 22 بې ځایه سوي فلسطینیان شهیدان سوي دي. له ملتیا مو مننه.